بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه می قبول کړئ. تاسو د بیرور واجد نادان یم. امید لرم چې ټول وخت و د ژوند په مزو کې وي. ملګرو نن راغلی ما مولوي صاحب څنګه ته را سره دی مولوي حکیم صابری صاحب را سره دی او ور سره بل مولانا عاز حقانی صاحب را سره دی. ما څو مسایل راوړي دي د دوه مخې ته دونه به د مسایلو تپوس کو ټولو کې اول مولوي صاحب پروګرام کې د هر کله وای ما ستړي مشه درته هم چې تاسو خپل قیامت ټیم زموږ پروګرام لرئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. واجد نادان صاحب موږ تاسو ډیر زیات شکر گزاري ادا کوو تاسو چې تاسو موږ په خپل پروګرام کې راوبللې او ډیر عظیم مقصد کې تاسو موږ راوبلل تاسو چې د سوالات چې هغه هم د معاشري متعلق به ان شاء الله او چې زموږ علمي څومره مناسبت سره دغه موږ جواب ورکولی شو ان شاء الله تاسو له موږ راکو. جزاکم الله خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو موږ خپل پروګرام ته راوبللو او د معاشري چې کوم اهم مسایل دي د اسلام پرانا کې د علم پرانا کې چې څه زمونږ یې او موږ تاسو مخې ته هر وخت حاضر یو او ان شاء الله العزیز چې دا کوم مسایل د معاشري د ښکاره کو الله رب العالمین به موږ دوم په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او د کوم خلک چې دا اوري هغوی له به هم د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ سره کوم لومړنی سوال دا دی ما یو کلیپ کتلی یو کلیپ کې مولانا صاحب دا ویلي وو چا سره چې ټچ موبایل دی هغه مومن نه دی. مطلب زه به دغه سوال منته کې ډېر زیات ما سوچ وکړم چې آیا چا سره چې ټچ موبایل وي هغه مومن نه دی. د دې سوال جواب موږ له بغیر دی مولوي صاحب چې ټچ موبایل چا سره وي نو هغه مومن نه دی. مومن نه دی. نو معاشره زموږ کنفیوز شوله چې یاره مومن سړی نه نو بیا خو څه پاتې شو خو سړی کافر وي که نه. نو زما څونه خیال دی چې عام زموږ څومره معاشره چې نوجوان نسل دی او چې موبایل ګوري او دا کلیپونه ګوري او سوشل میډیا استعمالوي نو د هغو زما څونه خیال دی چې دا مکمل به د هغو دا سوچ جوړ شي چې یاره دا سړی مومن نه دی جو کافر دی. خو دراصل مولانا معاذ صاحب هم په دې باندې خپل کمنټس وکړي خو زه تا ته دا خبره کوم چې مومن معنا چې کوم دی په دې انداز سره چې دی دا موبایل استعمالوي نو دی مومن نشي کېدی هم او دی مومن کېدی هم شي. د دې یو مثال ته بل هم راکم بیا لکه یو سړي سره ګاډی دی نو دی د دې ګاډي د وجې نه کافر دی او یا د دې ګاډي د وجې نه چې کوم دی د مسلمان هم دی. که دی ښه کار له روان دی په دې ګاډي کې نو جو مسلمان دی جی او که دی که په دې ګاډي باندې کفر طرف ته رواني کافرانو له رواني او یو کفري کار کوي دی نو خو ظاهري خبره ده چې دغه ګاډي وجې نه یا چې کوم دی دا ګاډي استعمالوي نو کفر ځای ته دی رسي نو دی کافر دی. یو خبره دا ده. دویم وجه دا هم کېدای شي چې لکه په حدیث کې راغلی چې لا ایمان لمن لا امانت له چې د هغه سړي ایمان نشته چې د هغه امانت نشي ساتلی امانت حقدار ته نشي رسولی. نو دلته که لفظي معنا ته وګوري چې یعنی ایمان نشته نو خو سړی مومن نه دی مسلمان نه دی چې او کار مخکې څه دی چې د امانت نو امانت یو داسې کار دی چې لکه یو ګناهګاري خدا او مطلب دا چې سړی د کفر ته نه رسي په دې باندې خو ګناهګار خو ضرور دی که نه خو هلته خو ویل دي لا ایمانه چې دی مومن نه دی. دلته زما ټول علما چې کوم دی محققین په دې باندې دا تفسیره کوي چې دلته لا په معنا د کمال سره دی. دې معنا دا چې لا کمال یعنی لا ایمان یعنی چې کوم دی د ایمان کامل درجه ته نه دی رسیدلی او کامل درجه کې نه دی د امانت خیال نه ساتلی امانتداري نشي کولی نو دی کامل نه دی. نو دلته به مونږ په دغې حوالې سره چې دا کلیپ تاسو اورېدلی دی تاسو کنفیوز شئ نو دې نه معنا دا ده چې دا سړی که ټچ موبایل استعمالوي نو ټچ موبایل کې عام طور ګورئ چې ګانې ویډیو چې کوم دی داسې فحاش ویډیو پکې وي او دې دا استعمالوي سوشل میډیا خو نن سبا د دې نه خالي نه ده او فحاشي ډېره عریاني عامه ده. نو دی خو دا ګوري او په مخه ګوري دا بدنظري خو ده کېږي هر حال کې کېږي ده نو دی د دې وجې نه دی کامل مومن نه دی. کامل مومن نه دی. کامل لفظ مو پکې واخلو او په دې باندې ان شاء الله مولانا معاذ صاحب فاضل جامع حقانیه زموږ ملګری دی خو دی هم په دې باندې به کمنټس وکړي چې یاره څه وجه ده چې لکه دی دا دغه کولی شي. ماشاء الله مولانا حکیم صابری صاحب خو په دې باندې تفصیلي خبره وکړله چې موبایل د استعمال د وجې نه بنده څنګه د مومنتیا نه وځي او څنګه نه وځي. لیکن زه دا خبره کوم چې د هر شیز یو دو روخی دو جانب د هر یو شیز موجود دي. که دا موبایل د صحیح طریقې سره هم استعمالیږي او د په غلطه طریقه هم استعمالیږي
ما سره موبایل دی، ما سره موبایل کې قرآن شریف دی، زه پکې هغه لولم، ما سره پکې کتابونه دي، زه پکې هغه ګورم. نو د دې دا یو صحیح سیټ دی او دا غلط سیټ هم دی چې په دې موبایل کې یو کس هغه په دې کې غلطي ویډیوګانې ساتي، هغه په دې کې فلمونه ګوري، هغه په دې کې ډرامې ګوري، هغه په دې کې نور یو غلط څیزونه ګوري. نو دا د دې یو غلط روح دی. دغسې که موږ نور څیزونه وګورو، هر یو څیز که زموږ مخې لازي او دا موږ وګورو، د دې به دوه جانبه خامخا موجود دي. او دغه رنګ قرآن پاک کې الله فرمایلی دي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، چې ما انسان ته ما اختیار ورکړی دی چې ته چاہے ایمان ته مسلمان مومن کیا اختیار ای او چاہے ته کفر اختیار ای. الله پاک چې انسان پیدا کړی دی نیولې نه دی چې نه ته بخامخ یا کفر کې یا به اسلام کې، نه. الله وی ما انسان پیدا کړی دی، خدای ما کل اختیار ور کړی دی، دواړه جانب ته ما پریخي دي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، که چاہے ته غواړې نو مؤمن جوړ شه او که ته غواړې نو ته کفر اختیار کړه. ما سره زما خیال خبرې ټول خلاصه به دا راوځي چې ما سره زما خیال خبرې ټول خلاصه به دا راوځي چې ستا موبایل متاله مومن پکار دی، یعنی ښه موبایل پکار دی، یعنی چې هغې کې دننه دا څیزونه نه وي، بالکل ښه موبایل وي، مطلب ښه مطلب دا نه په دې کې دننه غلط څیزونه مه ساته، غلط اکاونټس مه کولاوه، غلط ویډیوګانې مه ګوره. او دا موبایل هم داسې دی چې که دې کې ته غلط شی ګوري ستا مخې ته به غلط راځي، او که ته یو ښه څیز ګوري، تقریرونه ګوري، نو دا به هغسې هغې طرف ته بیا راځي. بالکل دا دغسې خبره ده. مولوي صاحب تاسو خبرو نچوړ دا راوړه اخر کې چې مطلب موبایل انسان ذهن په کار کوي، چې مطلب چا ذهن ټیک نو موبایل ټیک دی، چا ذهن ګډوډي الریډي موبایل ګډوډي دی. دویم سال ما مولوي صاحب مخې ته راوړی دی، دغه تپوس په هم د مولوي صاحب نه کوو. مولوي صاحب د لومړني سوال جواب موږ ډېر ښایسته انداز کې راکړو، د دین په رڼا کې راله راکړو چې آیا موبایل انسان سره وي د انسان ذهن پسې کار کوي، چې مطلب د چا ذهن ټیک وي نو موبایل به ټیک استعمالوي، چا ذهن ګډوډي نو الریډي موبایل به هم ګډوډي. دویم نمبر سوال مولوي صاحب زموږ په معاشره کې نن سبا مطلب نوجوان چې کوم دي هغه په گپ شپ کې یو بل ته ډېر کنځل کوي، ډېر مخکې لاړ شي یو بل ته خویندو میندو کنځل وکړي. آیا په دې کې اسلام څه حکم دی؟ ما صاحب دا خو بالکل د معاشري موافق سوالات کوي او موږ راګیر کړي دواړه، خو بالکل معاشره کې زه هم اوره موږ معاشره کې پاتې کیو. او واجد نادان صاحب معاشره کې یقینا دا نوجوان نسل چې یو بل سره میلاویږي په گپ شپ کې، دکانونو کې، لارو کې، چېرته پکنیک، چېرته ټور باندې، چېرته ټریپ باندې لاړ شي، نو دیو همیشه چې کوم دی د یو بل سره داسې ګپ لګوي چې هغې کې ټول کنځلې وي. او مطلب دا چې لکه کنځلې داسې کنځلې کوي یو بل سره چې لکه بیا به یو بل بد هم نه ګڼي، او په دې کې مور خور هم یادوي، ښځې هم یادوي. او لکه ځینې دا خو زموږ دې علاقه کې سز علاقو کې دا خبره کم هم ده، لکه معاشره ښه وي یو سنه خو ځینې علاقو کې ما داسې کتل دي چې لکه هغو دویمه خبره د کنځلي. نو ستا سوال د معاشري سره موافق دی او ډېر زبردست سوال دی. مولانا صاحب ته په دې باندې څه کمنټ کوي ووایه که نه؟ بیا مولانا صاحب خو په دې باندې خپل اظهار خیال هغه پیش کوم، لیکن زه د حدیث پر رڼا کې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث تاسو مخې ته پیش کوم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاه، چې تاسو بانګي ته کنځل مه کوئ ځکه چې دی تاسو مانځه ته پاسي، فانه یوقظ للصلاه، مانځه ته پاسي. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم یو جانور او هغه متعلق دا فرمایلی دي چې تاسو زناور ته هم کنځل مه کوئ، نو انسان هغه اشرف المخلوقات دی، نو هغه ته کنځل کول دا به څومره غټ جرم وي. دا د دې حدیث نه مونږ ته ثابته شوه. او الله تعالی قرآن کې فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، تاسو نور ته کنځلې مه کوئ. د دې آیت مطلب دا دی چې کله ته د بل مور خور کنځي او دا وایي چې دی به ما ته په واپسۍ کې چېرته خوږې خبرې کوي یا به دی چېرته به ما مټیان نه ولي، نو دا غلطه خبره ده چې ته د بل خور مور کنځي نو ستا به خامخه کنځلې کېږي. نو د دې وجې نه موږ له پخپله دا پکار ده که موږ د خپل مور خور تحفظ غواړو او موږ دا غواړو چې دا ونه کنځلی شي، نو موږ به بل ته کنځل نه کوو. که موږ بل ته کنځل کوو موږ دا وایو چې زموږ مور خور ته به څوک کنځل نه کوي، نو دا غلطه خبره ده. نو موږ له پکار دا ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې او د الله تعالی په دې قرآن پاک د دې آیت باندې موږ عمل وکړو، نو معاشره او ان شاء الله العزیز دې سره به خپله ټیک شي. ما صاحب تاسو خو ډېر ماشاءالله زبردست انداز سره تاسو د دې دغه وکړو چې یعنی معاشره کې دا خبره ډېره زیاته عامه ده، ډېر بده خبره ده سړی مور خور کنځي. او لکه تاسو خو وویل چې لکه بل چله چې کنځل کوي نو هغه به دې هم کنځي بیا، خو زه معاشره کې داسې هم ګورم چې لکه ته به دا کسان به یو بل ته ښه ټیک ټاک لکه یو لفظ زه د ناظرینو نه ماجد نادان صاحب ستا ناظرینو نه زه معافي غواړم چې لکه
د پنجابیانو کې لکه یو لفظ مشهور دی بهن او بیا ورپسې کنځل هم کوي کنه جی نو یقینا دا خور تخپل کنځل کول او بیا دا دیو څه غنی هم نه لاګه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم دی بار کې شاد دی چې لکه دا قوم یو بل سره کنځلي شروع کی او بیا الله رب العزت کوم د خپل سترګونه به وغوځي یعنی الله تعالی د سترګونه به وغورځيږي نو الله تعالی چې کوم دی موږ د الله تعالی په کنټرول کیو د الله تعالی په نظر کیو موږ دغه نظر نه وغورځي بیا موږ هر څه کولای شو بیا موږ نه دی په کار دا مناسب چې معاشره کې داسې کنځلي وشولې جی ملګرو دغه مولوي صاحب هم په دغه خبرو باندې کې نظر واچو دغه 2 سوالونو جوابونه موږ راکړ موږ سره دریم نمبر سوال له مولوي صاحب زموږ په معاشره کې کومنګ وګورو دلته چاته سخت مسله کېږي نو هغه ځي اکثر پیر پسې ځي بابا پسې ځي مالا به بابا دا کارو کې پیر به دا کارو کې مطلب جعلي مولیانو پسې هم ګوري چې مالا تعویض وکړي که نه نو په دغه باره کې تاسو ویلی یو پیر پسې تللی یو مولا پسې تعویض کول دا اسلام کې د ډېر څه حکم دی د دې خبرې جواب موږ ډېر لازمي دی مولوي صاحب واجد نادان صاحب تاسو دریم سوال وکړو یقینا دا سوال ډېر اهم دی دی باره کې تاسو دا ووایم چې انسان حاجتمند دی ضرورتمند دی په هر موقع کې چې کوم دی دله یو داسې هستي نه امداد غوښتل غواړي چې هغه د دغه ضرورت پوره کړي واجد نادان صاحب انسان ضرورتمند دی خامخا استعانت مدد بلې غواړي او دله الله رب العزت په سوره فاتحه کې ویلي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین او دغه ایاک نعبد و ایاک نستعین په حقیقي معنی سره چې موږ دې ته وګورو هم او بیا قرآن مجید د دې آیات وګورو چې الله تعالی فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم نو د دې دوه آیات نور هم الله رب العزت چې کوم دی ډیر زیات چې کوم دی باره کې فرمایلی دي خو زه صرف دا وایم چې الله تعالی دې کې وایي چې ایاک نعبد و ایاک لفظ چې کوم دی دا په عربی کې د حصر د پر استعماليږي واجد نادان صاحب تاسو به دا خبر وکم چې د حصر څه دی ویل کېږي حصر دې ویل کېږي یعنی تمام ها په دې کائنات کې د انسان چې څومره څه نظر کې راځي د ټولو نه دی نه غواړي که غواړي یک یوازې به الله نه غواړي دا ما عام معنی وکړه چې دا زموږ معاشره عوام نوجوانان چې کوم په دې خبر باندې پوه شي یعنی الله تعالی دې کې موږ درس راکوي چې ته چې څه غواړي نو ته به یوازې ما نه غواړي او په دویم آیات کې الله تعالی فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم ادعوني کې دا نی لفظ چې کوم دی دا واحد متکلم صيغه ده واحد متکلم صيغه الله تعالی ځان ته راځي کړل چې ته غواړي نو یوازې ما نه غواړي بل هیڅ نه بنه غواړي ځکه د غوښتو الله تعالی په خپل په غیبه خوشحاليږي انسان په غوښتلو باندې خپکیږي نو عرض می داله چې که معاشره کې موږ ته داسې مسله پیښیږي خلک وایي چې کور والا چې کوم دی کور کې جګړه ده او څوک وایي د ښځې سره مې محبت نشته ښځې ځي ګرځي وایي چې خاوند سره مې محبت نشته او څوک دا شکایت کوي چې بچي مې نافرمانه دي څوک وایي کاروبار نشته څوک څه وایي نو دی بیا سفر کوي دې لپاره سفر کوي او دی ځي یو پیر خواله او بیا دنه لاره غلطه شي نو دی بیا جعلي پیر پسې لاړ شي او جعلي مولا پسې لاړ شي تعویذګرو پسې لاړ شي کوډیمارو پسې لاړ شي نو ټیک ته کده چې لاره صحیح شوله دی یو ښه عالم دین خواله دی ورسېدلی نو هغه ورته لار وښیي ځکه چې دی خو خپل عامل دی نو دی به خامخا دله چې کوم څه هدایت پکار دی نو دله به چې کوم دی هغه کس قرآن او حدیث په روشنایي کې به ورته لار وښیي چې ستا مسله په دې طور باندې حل کېږي او ته دا کار وکړه دا مه کوه دا وکړه نو ښه طریقه به ورته وښیي خو دی غلط شي یو پیر پسې لاړ شي نو هغه د ښه ډېر شی پیسې هم ووایي تعویذونه ولا هم ډېر شی وتړي ولا او په تعویذونو هم ټول هنسي لیکي حالانکې دا هنسي ابجدو حساب دی دا د پخوا د ستورو دغې سوا د قرآن او د حدیث نه چې هغه سړی ولیکي بلکې د صحابو نه هم چې کوم دی دا تعویذ ثابت دی باقاعده خو هغه په دې انداز نه دی چې کوم دو پکې غیر الله نه او د ابلیس او د شیطانانو د دې نمونه پکې لیکي او د پیریانو نمونه لیکي دا بالکل ناجایز دی په دې خبره کې زه ډېر ګهره نه ځم ځکه تاسو صرف دومره خبرو کړې تلل جایز دي که ناجایز دي زما په نسبت باندې داسې کوډګرو پسې او جعلي مولیانو پسې تلل چې کوم دی لکه ته وایې ناجایز ویم دا شرک دی ځکه چې دا الله دی او ته بیا الله پرېږدي او بل چا لاړ شي نو دا خو د الله نه تا بل یو الله وکتو چې بل یو الله دا خو شرک دی نو زه خو دې د شرک وایم خو شرط دا چې په دې کې د صحیح مولا پسې لاړ نشي او جعلي مولا پسې لاړ شي صحیح پیر پسې لاړ نشي جعلي پیر پسې لاړ شي او په دې باندې به مولانا ماسب هم چې سلګونه یو ټکې دا خبره ډېره اهمه ده خیر دستا خبره لګ وګديږي خو موږ دا خبره لګ واضح شي ماشاءالله مولانا صاحب په دې باندې ډېر تفصیلی خبره وکړه
او داسې وضاحت یې وکړو چې د دې نه نور مزید وضاحت هغه مشکل دی چې زه د دوی په مخ کې وکړم. خو دومره به ووایم چې د دې په عقله باندې خپل عقیده چې د هغه صحیح جوړول پکار دي او د دې ټول نه اسانه طریقه دا ده چې هر سړی له دا پکار ده چې هغه خپل د محلې د امام سره هغه جوړه وساتي. که موږ د خپل د محلې د امام سره جوړه وساتله او موږ خپل هر مسله دا موږ هغه مخې ته ویړله نو موږ له به هېڅ چېرته هم د یو پیر خواته او د یو سړي خواته به موږ د تلو ضرورت بیا نه راځي. خو موږ اصل کې خپل امام خپل د محلې چې کوم امامي مونږ له منځونه کوي مونږ له جنازې کوي مونږ له نکاحونه پړاوي مونږ هغه پرېښی دی او مونږ غیرو پسې تلي وو د هغې د وجې نه مونږ لار چې دا هغه خطا کړې ده. او مولي صاحب دا ووی چې دا شرک کې راځي او زه هم بلکل دا خبره د درسته ده چې دا واقعي دا شرک ده چې ته الله پرېږدي او زی غیر الله نه غواړې او بیا د ژوندي نڅه کوي چې مړي پسې ځي او مړي ته په قبر باندې ودرېږي چې ماله دا شی راکړه او دا شی راکړه. دا انتهایي زیات شرک دی او دا شرک داسې ګناه دی چې الله وایي نو ټول ګناهونه به زه معاف کوم لیکن شرک ګناه زه نه معاف کوم. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ډیره لویه ګناه ده. موږ له پکار دا چې موږ د جعلي مولیانو جعلي پیرانو نه ځان وساتو. جزاک ملګرو دغه مولانا حکیم صابري صاحب او مولانا معاذ حقانی صاحب سوالونو جوابونه ما ته راکړه چې ماشاءالله ډیر ښه انداز کې راکړه ډیر ښایسته جوابونه یې ماله راکړه. ملګرو خپله ویډیو راغونډوم را روانې ویډیو کې به انشاءالله مولوي صاحب څنګ ته بیا موږ راځو د هغه نه به د مسلو تپوس کوو. یوه مسله به را روان کې موږ سره دا چې آیا په قبر کې انسان چې کله دفن شي دنه 3 سوالونه کېږي یا 4 کېږي. یو دا سوال دی. سوال نمبر 2 موږ سره دی آیا زموږ په معاشره کې خلک د خور برخه نه ورکوي دین انکار کوي مطلب هغې حق نه ورکوي. دغه سوال دی. داسې نور سوالونه به هم موږ کوو. تاسو سره څه سوالونه موږ نه د کمنټس په لار کولی شئ. موږ له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.